بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خالقو او دا زما سره عبدالستار د تعارف محتاج نه دی. زیارت ورځ ده زمونږ برخت لري د مسلې نه. خدای پاک 1 منټ زمونږ سره اوسېږئ. نن زمونږ د پروګرام ټاپک دی سلیم صافي او جیو نیوز. سلیم صافي او جیو نیوز دوی به دا تبصره د الیکشن د 25 جولای 2018 نه د الیکشن نه مخکې دوی به دا تجزیه کوله او دوی به خاص کر د کې بیګې د عوامو د زړونو ترجمانی کوله چې باغې کې به دوی دا بیان بار بار ورکوو وی به چې کې بیګې عوام چې دي هغه یو ځل دوکه خوري دوباره نه. نو زه اوس دا ویلی نه شم چې آیا دوی دغه مخکیني ځل دوکه خوړلې وه او که دا وروستي ځل یې دوکه وخوړه. نو دا خبره ثابته شوه او دې خلکو ته پته ولګېده او کمو خلکو چې په الیکشن کې ډېرې پیسې لګولې وې چې هر څه لګولي هغوی ناکامه پاتې شوه او د دې زیات تر ګناهګار چې دي نو دا دغه جیو نیوز والا دي او سلیم لبابي دي. نو سلیم لبابي ته زموږ دا ریکویسټ دی چې ته څنګه د عوامو ترجمانی کې او په داسې طریقه باندې کې چې ته د داسې زبرګې چې د زړونو ترجمانی کې. نو په دې اخلا نن پروګرام دی او زه ستار صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ستار صاحب په خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وګورونو دوستانو څوک چې دا پروګرام ګوري کړي خیر محمد پکې هم راغی زمونږ پکې څه خبرې غلطي وشي د هغې به معافي غواړو او باقي خبره دا ده که نه چې به زه خو په دې یو خبره پوه نه شوم خو چې دلال جوړېږي هغه ښځه ده او نارینه سړی دی هغه د پښتنو کې راځي او که په سیاسي لیول دي که په عالمانو کې لیول باندې شو په میډیا لیول شو دا د بندیانو اوس د سلیم صافي اوس پیسې غلطه وي او ته وایې پښتانه د ستمقل دي نسب هغه زم چې هغه منصور علي خان پکې ور واچو هغه پرون شهباز شریف سره ولاړ هغه ډبل دغه دی هغه خو دی هغه دغه په حساب څوک نه پوهېږي خو بهرحال خلک عوام اوس پوهه دی به اوس تاسو باندې څوک نه توکه کېږي